د اصحابانو د ایمان د داستان شپږمه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان، لیکوال حضرت امام الواقید الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. دی اصحابانو د ایمان داستان دی شپږمې برخې. محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به په خپلو ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي سئ. محترم اوریدونکو، موږ په تېرو پنځمه برخه کې د هغه لوی رضی الله تعالی عنه برید ورباندې وکړ او هر څه یې ورڅخه واخیستل، خو هستوګنو یې په یوه کلا کې پناه واخیسته چې هلته یو رومي حکیم یا حکما، یو ستر حکیم هم اوسېده چې د قدمي کتابونو کاپي علم ورسره و. د چې کله مسلمانان او دوی لښکر ولید، رنګ یې زیړ شو. ویې ویل زموږ د دین وړاندوینه ثابته شوه. دارکه اوسېدونکو ورته وویل دا څنګه؟ ده ورته وویل ما سره یوه وړه غوندې رساله شته چې د دې قوم تذکر پکې شته او دا یې پکې لیکلي چې د دې خلکو له سپرو سره چې کوم لومړنی بیرغ یا لومړی بیرغ را څرګند شي هغه منصور ده او بری به حاصلوي. د رومیانو د هلاکت شپې را رسېدلې. ښکاري تاسو وګورئ، که بیرغ تور او د امیر یې اوږده ږیره، پلنې اوږې، پراخ تندی یا پراخ شکل او د عمارت وړتیا ورپکې برېښېده، نو دا خامخا د دغه لښکر مشر ده چې د شام سیمه به د ده په لاس فتح کېږي. دوی ولیدل چې د خالد بن ولید رضی الله عنه په لاس کې هماغه بیرغ و کوم چې د دوی حکیم بیان کړی و. خلک رومي قمندان ته راغلل او ورته ویل چې هماغه نښې دي کومې چې تا ویلي، هغه موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ خو دا رایه ده چې له عربي جنګیالانو سره روغه جوړه وکړو او خپل ځان او حریم له تباهۍ څخه وژغورو. قمندان چې کله د دوی خبرې واورېدې ورته ویل ما ته سبا پورې وخت راکړئ تر څو زه فکر وکړم چې آیا موږ صلح وکړو که جنګ وکړو. قمندان د شپې په دې اړه فکر وکړ. نو مړی یو کارپوه او هوښیار شخص و. له ځان سره یې وویل که د قوم مخالفت وکړم کېدای شي عربو ته مې سبا ور وسپاري. عربیس له دومره ګڼ شمېر لښکرو سره هم د دوی له لاس ماتې وخوړه. تر سهاره په دې سوچونو کې ډوب و. سهار یې خپل قوم راوغوښت او ورته ویې ویل زه د هغه څه عملي کولو ته تیار یم چې تاسو اتفاق پرې کړی وي. دوی ورته وویل موږ دا خوښوو چې له عربو سره صلح وکړو. ده ورته ویل زه یې هم نه در ماتوم. نو داستان له همدې ځایه پیل کوم. زه د هغه څه عملي کولو ته تیار یم چې تاسو اتفاق پرې کړی وي. موږ دا خوښوو چې له عربو سره صلح وکړو. ده ورته ویل زه یې هم نه در ماتوم. ارکه سیمه ایز سپین ږیري خالد بن ولید ته راغلل او د روغې جوړې په اړه خبره ورسره وکړه. خالد هم خپل دریځ نرم کړ او د دوی د روغې پیغام یې د دې په منظور ومانه چې ماته خوړلی لښکر هم پرې خبر شي او پاتې سیمې هم پرې خبره پوه شي او په صلح باندې تسلیم شي. د همدې سیمې واکمن کوکب نومېده. د خپل رعیت راغونډ کړ او ورته ویې ویل زه خبر شوی یم چې د عربو یعنې سخنه او ارکه دواړه سیمې نیولې. زموږ د سیمې خلک داسې قصې کوي چې دوی عادلانه او د ښه چار چلند خاوندان دي، فساد نه غواړي. زموږ دا کلا خو بلکل کلکه ده، هېڅوک دا توان نه لري چې فتح دې کړي. خو زه پر خپلو کښتونو او مالونو ویرېږم او له عربو سره روغه جوړه موږ ته هېڅ تاوان هم نه لري. که زموږ قوم غالب شو موږ به هم صلحنامه ورسره فسخه کړو او که عرب بریالي یو موږ به هم په امن وو. قوم په دې خبره ډېر خوښ او د حضرت خالد لښکر ته یې خوراکه او د مال شومه تیاره کړه. خالد له اریکې څخه راغلی او له دوی سره یې واړول. دوی یې ښه درناوی وکړ او پر 300 اوقیه سرو زرو یې روغه جوړه ورسره وکړه او صلحنامه یې ورسره ولیکله. وروسته د حوران سیمې ته ورڅخه روان شو. امیر بن طفیل لیک حضرت ابو عبیده ته ورواستاوه. هغه چې ووایو په خندا سره یې ویل په غبرګو سترګو مې منظور ده. او وروسته یې مسلمانانو ته د خپل عزل او د خالد بن ولید د امارت اعلان وکړ. حضرت ابو عبیده تر معزول کېدلو وړاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی لیکونکی شرحبیل بن حسن له 4000 کسیز لښکر سره بصرې ته
لیږلی و. نوموړی د بصرې شاوخوا سیمو ته ورورسېد. په بصره کې یو زړور قومندان چې روماس نومېده او د هرقل په وړاندې هم د پام وړ قدر درلود، نوموړي وړاندې کتابونه ویلي او کتلي وو. د روم له لرې خورو ورو سیمو څخه به خلک د ده لیدلو خبرو اورېدلو ته راتلل. بصره د نفوسو او آبادي له کبله یو پرمختللې سیمه ګڼل کېده چې له یمن او حجاز څخه به عرب سوداګر دې سیمې ته د سوداګرۍ په نیت راتلل. د نوي کال په مراسمو کې دوی د همدې قومندان لپاره یو چوکۍ ښوده ترڅو دی ورباندې کینی او خلکو ته وینا وکړي او خلک د دوی له حکمت او علم څخه برخمن شي. په داسې حال کې چې خلک دته راغونډ شوي وو، په ناڅاپي توګه په خلکو کې د شرحبیل بن حسنه د راتللو اوازه خپره شوه. دی پر اس پر بیړه سپور شو، پر قوم یې غږ وکړ، هغه هم ورسره تیار شول. ده ورته وویل تاسو تر هغه هیڅ مه وایاست تر څو موږ د خپل حریف لښکرې خبرې واورو. چې کله د شرحبیل لښکر ته ورلنډ شو، په لوړ آواز سره یې ورنارې کړې، ای قومه، زه روماس یم او غواړم چې ستاسو له امیر سره خبرې وکړم. شرحبیل بن حسنه ورته راووتلی. چې ورته رانږدې شو، رومي جنرال ورته وویل تاسو څوک یاست؟ شرحبیل رضی الله تعالی عنه ورته ویل موږ د هغه محمد صلی الله علیه وسلم ملګري یو چې په قوم عرب قبیله قریش او د بني هاشمو د کورنۍ دی چې په تورات او انجیل کې صفات بیان شوي دي. رومي جنرال ورته وویل خدای جل جلاله له ده سره څه وکړل؟ شرحبیل ورته ویل هغه خدای جل جلاله وفات کړ. رومي جنرال وویل نه ده وروسته د ده وظیفه څوک سنبالوي؟ شرحبیل ورته ویل عتیق بن ابي قحافه بن بکر بن تیم بن مره. روماس وویل زمونږ د دین خبره رښتیا شوه، ځکه پوهیږم چې تاسو برحق یاست او هرومرو به شام او عراق ستاسو تر سلطه لاندې راځي. خو زه پر تاسو مهرباني کوم، تاسو خپلو وطنو ته ولاړ شئ، ځکه ستاسو ډله ډېره کمه او موږ ګڼ شمېر لښکر لرو، خو پر تاسو تعرض نه کوو. ای عرب جنګیالیه، ته پوه شه چې ابوبکر زما ډېر خوږ ملګری دی. که هغه ستا پر ځای وای هېڅکله به یې له موږ سره جګړه نه وای کړې. شرحبیل ورته وویل که یې زوی یا د تره زوی هم وای نو هم به یې تر هغو پرې ایښی نه وی تر څو چې د اسلام منلی نه وای، ځکه د ده هیڅ واک نشته. هغه هم زما غونې مکلف دی. خدای جل جلاله هغه ته هم د جهاد امر کړی او موږ ته هم تر هغو پورې شاته تلونکي نه یو تر څو چې له دریو خبرو یوه راسره ونه منله شي. هغه دا چې یا به زموږ دین ته غاړه ږدئ، یا به جزیه یا ججه راکوئ، او یا به په توره پریکړه سره کوو. روماس وویل ته چې په څه باوري یې او د هغه غوښتنه کوې دا هم زموږ په دین کې شته. که زما واک وای نو هېڅکله به مې جګړه در سره کړې نه وای، ځکه زه په دې پوهېږم چې تاسو برحق یاست. خو له بده مرغه د روم سرکښه قوم له ما سره راغلی. زه به ورشم او د دوی نظریه به وپوښتم تر څو د دوی په اړه معلومات راته وشي. شرحبیل ورته ویل ورشه، خو زموږ دغه وروستنۍ خبره ده. روماس خپلې ډلې ته راغی او ورته ویل ای د نصراني دین پیروانو، هغه څه چې ستاسو په کتابونو کې یې بیان شوی او تاسې عقیده ورباندې لرئ چې تاسو به له خپلو ښارونو څخه ایستل کیږئ او مالونه به مو په زوره در څخه اخیستل کیږي، هغه وخت را رسېدلی، هغه همدا ساعت. ستاسو لښکر د روبیس تر لښکر نه ده زیات. هغه د فلسطین په سیمه کې د عربو له یوې ډېرې وړې ډلګۍ سره جګړې ته وروتلی و. ډېر جنګیالي د جګړې پر ډګر پاتې شول او نور یې ایله په تیښته بریالي شول. زه په دې خبر شوی یم چې د هغوی یو قمندان خالد بن ولید په نام د سماوي له سیمې راوتلی او د عراق د نیولو په تکل را روان شوی. د لارې په اوږدو کې د آریکا، سخنه، تدمور او هوران سیمې فتح کړي او اوس تر تاسو پورې راورسېد. زه دا غوره بولم چې تاسو جزیه ورکړئ او دوی بې جګړې درڅخه ولاړ شي. قوم چې کله د ده خبرې واورېدې له خواشینۍ سره او شنه شول، زړه یې و چې قتل یې کړي. روماس ورته ویل ای قومه، ما غوښتل چې ستاسو امتحان واخلم او ستاسې دیني جذبه راته معلومه شي. درځئ، دښمن ستاسو پر وړاندې ده او زه به تر هر چا په لومړي کتار کې یم. رومیانو خپل جنګي تجهیزات برابر کړل، زغرې یې واغوستې او زړور قمندانان یې وټاکل. د برید لپاره یې ځانونه تیار کړل. شرحبیل بن حسنه چې دا حال ولید خپلو ملګرو ته یې یوه لنډه وینا وکړه او ویل ای قومه، خدای جل جلاله دې رحمت در باندې وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي جنت د
تورو تر سیورو لاندې ده. تر هغه څه خدای جل جلاله ته ډیر محبوب ده، تر هر څه خدای جل جلاله ته ډیر محبوب ده د ده په لاره د وینو یو څاڅکی او یا هغه اوښکه چې د زړه له ویرې د شپې په تیاره کې وبهیږي. خدای جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ژباړه: ای مومنانو، له الله جل جلاله څخه داسې وویریږئ لکه څنګه چې له هغه څخه د ویریدو حق دی. تاسو ته د مرګ را نشي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ. وروسته د اسلامي لښکر جنګیالانو د شرحبیل په قومنده د بصرې پر لښکر حمله وکړه. عبدالله بن عدي نقل کوي او وایي: د غلیم ځواکونه پر موږ راټول شول او زموږ د نیولو تمه یې درلوده. 12,000 رومیانو پر موږ برید وکړ او موږ د دوی پر نسبت داسې کارېدلو لکه په تورو اوښکې سپین خال. زموږ ترمنځ جنګ تر پخې غرمې پورې دوام درلود. د دښمن ډله ډېره مغروره شوه او د بري تمه یې پیدا شوه. حضرت شرحبیل بن حسنه ما ولید چې اسمان لور ته یې لاس پورته کړي او داسې دعا یې وکړه: ای حیون او قیوم ذاته، ای د ځمکې او اسمانونو پیدا کوونکیه او سمبالونکیه څښتنه، تو پر کاپیرانو بری راکړې. راوی وایي: قسم په خدای که د شرحبیل کلام پای ته رسېدلی و چې د خدای جل جلاله له لوري مدد ورته راورسېد او هغه داسې چې غلیم موږ محاصره کړی و. موږ ولیدل چې د حوران د سیمې له لوري ګردونه شول. چې کله موږ ته رانږدې شول ومو لیدل چې پر آسونو باندې سپاره زلمي چې اسلامي محمدي بیرغونه راخیستي ول زما لور ته په منډه را روان وو. 2 سپاره په داسې حال کې رانږدې شول چې یو یې داسې نارې وهلې: ای شرحبیله، د خدای جل جلاله د مرستې زیری مې در باندې، زه پیاوړی سپور او اتل مجید یم، زه خالد بن ولید یم. او بل یې وویل چې زه عبدالرحمن بن ابي بکر یم. د دوی تر شا یو سر لښکر را روان و. د محمد صلی الله علیه وسلم د وقاب په نوم بیرغ هم د دوی په منځ کې وځلي چې رابع بن عمر الطائي له ځان سره اخیستی و. موږ ته سالم بن عدل ورقا بن حسان العامري مسیرة بن مسروق العباسي څخه نقل وکړ او وی ویل: قسم په خدای جل جلاله، د خالد بن ولید په غږ سره د رومیانو غږونه خاموش شول. مسلمانانو یو بل ته سلامونه واچول او سره تر غاړه وتل. حضرت شرحبیل بن حسنه د خالد بن ولید مخې ته ورغی، سلام یې ور واچو. حضرت خالد ورته وویل: ای شرحبیله، آیا ته نه وې خبر چې دا د شام او عراق فوجي اډه ده او په دې کې د رومیانو عسکر او نامتو قمندانان شته؟ ته ولې په ځان او دومره لږو ملګرو خطاوتې او جګړه دې ورسره پیل؟ ده ورته ویل: دا ټول د ابو عبیده په امر. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ویل: ابو عبیده خو د ښه نیت خاوند، لکن د جګړې په تاکتیکونو پوه نه ده او د جنگ ځای نه ورته معلومیږي. وروسته یې مسلمانانو ته امر وکړ چې استراحت وکړي. ټول راکوز شول او د جګړې له ستومانۍ څخه ځان هوسا کړ. چې کله سبا شو بیا د بصرې رومي عسکرو پر مسلمانانو برید پیل کړ. خالد بن ولید رضی الله عنه ویل: رومیان له دې امله جګړې ته راوړاندې شول چې دوی زمونږ او زمونږ د آسونو په ستړیا پوهیږي او له موقع څخه استفاده کوي. درځئ او د خدای جل جلاله په مرسته سپاره شو او پر غلیم باندې د خدای جل جلاله په مرسته پریکړه حمله وکړه. مسلمانان پر آسونو سپاره شول او د جګړې دپاره یې ځانونه تیار کړل. د لښکر د ښي اړخ مسؤل رابع بن عمر الطائي شو، په کیڼ اړخ امیر ضرار بن اوس شو چې یو نوی ځوان او میړنی جنګیالی و. د لښکرو د شاتنۍ برخې امیر عبدالرحمن بن ابي بکر شو. نیمایي جنګیالي د قطعې منتظرې په شکل بیل کړل او هغه یې هم پر ډلو وویشل. یوه ډله یې د مصعب بن نجیب الفزاري تر امانت لاندې کړه او د بلې ډلې مسؤل مذعور بن عینیم العشعري کړ. دوی ته یې امر وکړ چې کله د دښمن آسونه د برید لپاره راوړاندې شي تاسو به د هغوی دفاع کوئ. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د لښکر په زړه کې روان و. ملګرو ته یې نصیحت او وصیتونه کول. کله چې دوی د جګړې ډګر ته ورلاند شول او د برید قصد یې وکړ، د رومیانو صفونه مات شول. له منځه یې یو غټ سپور چې ښه یې ځان ښایسته کړی و، سره زر او یاقوت ورباندې ځلېدل راووتلی چې کله د دواړو لښکرو منځ ته راغی د یو صحرایي عرب په شانې په عربي ژبه داسې ناره
وکړه، ای د عربانو ډلې، زه د بصرې د لښکر امیر یم او غواړم چې ستاسو له امیر سره خبره وکړم. حضرت خالد بن ولید لکه مست او قوي زمری وروت او ورنږدې شو. رومي قمندان ورته ویل، خالد بن ولید ورته وویل هو، همداسې ویلی شو چې زه د دې ډلې تر هغه وخت امیر یم چې د خدای جل جلاله او د هغه د رسول اطاعت کوونکی یم، او که مې سرکشي وکړه بیا مې امارت نشته. رومي قمندان ورته ویل، زه د رومیانو یو پوهان او جنرال یم او حق خو د بصیرت خاوندانو ته معلومي. تاسو پوه شئ چې ما پخواني کتابونه او تیر تاریخونه ویلي او کتلي دي. ما په هغو کتابونو کې لیدلي دي چې خدای جل جلاله په یو نبي د قریشو له قومه راپاڅوي او نوم به یې محمد بن عبدالله وي. خالد بن ولید رضی الله عنه ورته ویل، قسم په خدای جل جلاله هغه اوس نبي دی. روماس وویل، پر ده کتاب نازل شوی؟ خالد وویل، هو، قرآن ورباندې نازل ده. روماس وویل، آیا پر تاسو شراب حرام شوی؟ خالد وویل، هو، که چا شراب وخوړو موږ یې په حد کوو، که یې زنا وکړه په دورو یې وهو، او که محسن یا شادي شده و په کاڼو یې ولو او وژنو یې. روماس ویل، آیا پر تاسو لمونځ پر شوی؟ خالد ویل، هو، په شپه او ورځ کې 5 لمونځونه راباندې پر شوي. روماس ویل، آیا جهاد هم در باندې پر شوی؟ خالد ورته ویل، که جهاد نه وای راباندې پر شوی نو موږ ستا له جنګ څه غوښتل؟ روماس ویل، قسم په خدای جل جلاله زه په دې پوه یم چې تاسو پر حق یاست. زما له تاسو سره مینه ده. ما خپل قوم هم ستاسې څخه وویراوه او په خپله هم در څخه ویریږم، خو له بده مرغه دوی مې خبره پر ځمکه ورغورځوله. خالد ورته وویل، ته د شهادت کلمه ووایه. کوم شیان چې پر مونږ دي هغه به پر تاسو هم، او ستا هر څه ته به په درنښت کتل کېږي. ده ورته ویل، ما اسلام منلی، خو دا ویره راسره ده چې رومیان به زما په وژلو او کورنۍ په بندي کولو لاس پورې کړي، خو زه خپل قوم ته ورځم، دوی ته بلنه ورکوم، کیدای شي خدای جل جلاله هدایت ورته وکړي. خالد ورته ویل، که ته قوم ته له جګړې پرته ورستون شي زه پر تاسو ویریږم. ته پر مونږ برید وکړه تر څو د دوی له تهمته خلاص شي، او له هغه وروسته خپل کار وکړه. دوی دواړو برید پیل کړه او حضرت خالد بن ولید دواړو غاړو ته ننداره ور وښوده او وروسته روماس خالد بن ولید ته وویل، سخته جګړه پیل کړه چې زموږ یو بل قمندان دیرجان په دې خبره باوري شي چې زه له تا سره د جګړې توان نه لرم، ځکه زه پر تاسو باندې د هغه په اړه ویریږم. خالد ورته وویل، دغه په مقابله کې به هم خدای جل جلاله زموږ مددګار وي. وروسته یې پر روماس سخت برید وکړ او هغه د خپل قوم خواته وتښتېد. قوم ته له رسېدو وروسته قوم ورته وویل، ته عرب څرنګه ارزیابي کوې؟ ده ورته وویل، عرب ډېر پیاوړي دي، تاسو نه شئ کولی چې له دوی سره جګړه وکړئ. دوی به شام او زما تر تخت لاندې ځمکه حتما په خپله ولکه کې راولي. زه تاسو ته دا وړاندیز کوم چې تاسو هم د اریکه او سخنه د خلکو په څیر د دوی اطاعت وکړئ. رومیانو چې د خبرې واورېدې سپکې سپورې ورته وکړې، ورته ویې ویل، ته ښار ته ننوځه، په خپلې ماڼۍ کې کښېنه، موږ او د عربو مقابله سره پرېږده. روماس ورڅخه ولاړ او په زړه کې وویل، خدای جل جلاله به خالد ته برای ورکوي. وروسته د بصرې خلک دیرجان امیر وټاکئ او ورته ویې ویل چې کله د مسلمانانو له جګړې فارغه شو موږ بادشاه ته در سره ځو او ورڅخه غواړو چې روماس معزول او تای پر ځای امیر وټاکي. دیرجان ورته وویل، تاسو څه اراده لرئ؟ دوی ورته ویل، موږ اراده لرو چې له عربو سره جګړه وکړو. راوي وایي دیرجان د خالد بن ولید مقابلې ته ور وړاندې شو. عبدالرحمن و خالد ته وویل، ای امیره زه مقابلې ته وروځم. خالد ورته ویل، ای ابن صدیقه ورشه ستا په مخ کې د عبدالرحمن بن ابي بکر پر دیرجان بریدو وکړه. لږ ګړی وروسته دیرجان په دې پوه شو چې له عبدالرحمن سره جګړه ممکنه نه ده، په تیښت خپل قوم ته ور وګرځېد. دوی چې کله د دیرجان ماتې ولیده ډېر وارخطا شول. خالد بن ولید ته د رومیانو ډار معلوم شو، سمدستي د عبدالرحمن په ملتیا برید ورباندې وکړ. د بصرې خلکو چې کله د مسلمانانو برید کوونکي ولیدل دوی هم برید ته راوړاندې شول او دواړه ډلې د جګړې پر محاذ سره ګډې وډې شوې. رومي راهبانو د صلیب د مرستې غوښتنه کوله. شرحبیل بن حسن وویل، ای خدای جل جلاله دا مردود کفار په کفریه کلمو سره مرسته غواړي او له تا سره شریکان نیسي. خدایه له تا پرته بل د عبادت او خدایي وړ څوک نشته او موږ له تا مرسته غواړو. ته د خپل دین مرسته وکړې، غلیمانو خوار او ذلیل کړې.
له دې ویلو وروسته د مسلمانانو سره په ګډه حمله وکړه. رومیان ونه توانېدل چې د عربو مخنیوی وکړي. د تېښتې لاره یې غوره کړه چې کله کلا ته ور ورسېدل دروازې پر ځانو پسې بندې کړې او پر چاردیواري کې پناه واخیسته. صلیبونه یې ځوړند کړل او هرقل ته یې لیک واستاوه تر څو آسونه او خلک د مرستې دپاره ورته ولېږي. عبدالله بن رافع وایي کله چې دوی په کلا ننوتل موږ ورڅخه راوګرځېدو او ځینې ملګري مو ورک کړو. د هغوی په پیدا کولو مشغول شو. د 130 شهیدانو جسدونه مو پیدا کړل چې 2 پکې د بدر د پیښې حضرات هم وو. مسلمانانو غنیمتونه راغونډ کړل. حضرت خالد شهیدانو ته لمونځ ورکړ او د دوی د دفن کولو امر یې وکړ. چې کله شپه شوه ګزما پیرا عبدالرحمن او معمر بن راشد پر غاړه واخیسته. قطعې منتظرې 100 تن عسکر ورسره وو. د شپې دوی په ګزمه ګرځېدل چې د بصرې مشر روماس د دوی مخې ته راغی او ورته ویل خالد بن ولید چیرته دی؟ دوی خالد ته راوستل. خالد چې کله ولید ور ولاړ شو روغبړ یې ورسره وکړ. ای امیر المؤمنین زه چې کله له تا جلا شوم خپل قوم وشړلم او راته ویل ولاړ شه په خپل قصر کې کښېنه که نه وژنو دی زه هم په خپل استوګنځي کې کښېنستم. زما قصر له جنګي کلا سره نه ښه دی. و دې ته چې کله تېره ورځ غاښ ماتونکی ځواب ورکړل شو دوی په کلا کې پناه واخیسته. چې کله توره شپه شوه ما خپل غلامانو ته امر وکړ چې د کلا دیوال وکندي او یو دروازه پکې جوړه کړي. زه اوس تا ته د دې لپاره راغلم چې څو باوري اشخاص را سره ولېږي تر څو زه کلا ورته تسلیم کړم. خالد بن ولید رضی الله تعالی چې دا خبرې واورېدې عبدالرحمن بن ابي بکر ته امر وکړ چې 100 نفر ورسره بوځه او له روماس سره کلا ته ور داخل شه. ضرار بن اوزر وایي زه هم له وګړو څخه وم چې کلا ته ور داخل شوم. موږ چې کله د روماس قصر ته ور داخل شو وسلو ځای را خلاص کړ. موږ رومي وسله را واخیسته په 4 برخو وویشل شو. هره ډله 25 نفره وو. عبدالرحمن بن ابي بکر موږ ته وویل چې کله مو تکبیر واورېده تاسو هم تکبیرونه پیل کړئ. موږ چې کله خپلو موازیو ته ور ورسېدو سمدستي مو برید ته ځان اماده کړ. امام واقدي وایي ما د دغه چا له خولې خبره شوې وه چې زه اعتماد پرې لرم. چې کله عبدالرحمن له خپلو ملګرو بیل شو وسله یې ور واخیستله او له روماس سره یو ځای د دیرجان برج ته ورغلل چې درار رافع شرحبیلي هم له و. عبدالرحمن چې کله د دیرجان برج ته ورنږدې شو هغه غږ پرې وکړ تاسو څوک یاست؟ ده ورته ویل زه روماس یم. هغه ورته ویل هېڅکله را نه شئ. دا بل څوک دی در سره؟ ده ورته ویل دا زما په زړه پورې ملګری دی چې ستا د لیدلو ډېر ارمان لري. ده ورته ویل خوار شئ روماسه دا څوک ده؟ ده ورته ویل د ابن ابي بکر ده. دیرجان چې کله دا واورېده قصد یې وکړ چې برید ورباندې وکړي خو خپل زړه ورسره مل نه شو. عبدالرحمن حمله ورباندې وکړه پر څټ کې یې پر توره وواهه. سمدستي پر ځمکه پر پرېوت او په وینو کې لت پت شو. روح یې اسفل السافلین ته ورسېد. عبدالرحمن د تکبیر چیغه وکړه. روماس یې ځواب ورکړ. صحابه چې د تکبیر غږ واورېد د بصرې له هر لوري د تکبیر چیغې راپورته شوې او د ملکوتي ناره ډبرو او درختو هم ورسره زمزمه کړه. مجاهدینو د تکبیر له شعار سره سم په رومیانو کې تورې خښې کړې. خالد بن ولید چې کله د ملګرو د تکبیر غږ واورېد او د رومیانو نارې تر غوږ شوې د روماس اولادې او نوکرانو دوی ته دروازې ور خلاصولې. خالد او د ده ملګري ورڅخه راتېر شول. د بصرې اوسېدونکو چې کله دروازې ولیدې چې د تورو په ګزارونو پرانیستل شوې وې ټولو په یوه اواز سره د الامان نارې پیل کړې. حضرت خالد خپلو ملګرو ته د جنګ بندولو امر وکړ. سهار خالد بن ولید ته د بصرې خلک راغونډ شول او ورته ویل ای امیره که موږ له تا سره روغه کړې وای هېڅ به نه پېښېدل خو موږ دغه ذات په نامه چې تا ته دا فتح او برکت دې په برخه کړ له تا غوښتنه کوو چې د کلا دروازې چا درته پرانستې. حضرت خالد ته حیا ودرېده او دا خبره یې نه شوای کولی خو روماس ژر ور ولاړ شو او ویل ای د خدای جل جلاله او د هغه د رسول دښمنانو دا ما ورته خلاصې کړې. ما دا کار صرف د الله جل جلاله د رضا په خاطر کړی. دوی ورته ویل آیا ته زموږ ملګری نه یې؟ ده وویل ای خدایه له دوی څخه مې مه ګرځوې. زه د خدای جل جلاله په خدایي د رسول په رسالت د اسلام په دین د کعبې په قبولتوب او د قرآن په لارښودنه خوښ یم. زه دا ګواهي ورکوم چې د عبادت وړ یوازې خدای جل جلاله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د ده رسول او بنده ده. خالد بن ولید د ده په وینا ډېر خوښ شو خو د بصرې خلک ډېر ورته په غوسه شول او دا کینې په زړه کې مضمر وساتئ. روماس په دې پوه شو. حضرت
خالد ته یې وویل زه نور د دوی په منځ کې نه وسیږم چې ته چیرته ځې زه به در سره مال یم. چې کله خدای جل جلاله ستاسو په لاس شام فتح کړ بیا مې بیرته خپل وطن ته راغلی ځکه خپل وطن ډېر خوږ وي. واقعي وایي ما ته معمر له خپل نیکه څخه حدیث بیان کړ او ویې ویل روماس له موږ سره ډېر ښه جهاد وکړ. چې کله خدای جل جلاله شام زموږ په لاسو فتح کړ ابو عبیده د ده په اړه عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ته لیک واستاو او نوموړی د عمر لخوا د بصرې والي وټاکه. د اصحابانو د ایمان د داستان د شپږمې برخې محترم اوریدونکو دا چې له هغه وروسته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه څه وکړل او روماس څه وکړل دا کیسه به په راتلونکي اوومه برخه کې واورو. تر بیا کې چارې له الله جل جلاله څخه تاسو ته دعا کوم او امید لرم چې یو ښه سوکاله ژوند ولرئ. ما په دعاو کې مه هېروئ. الله جل جلاله